سلامونه دوستانو، ستړي مه سئ. فواد نادری چینل ته ښه راغلاست. من هغه دوستانو چې زموږ سره همیشه دي کمنټ، لایک او شیروي او سبسکرایب کړی ده، او دغه دوستان چې نوي زموږ سره یو ځای سوي دي، نو په دې هیله چې زموږ چینل فواد نادری چینل ځان سره سبسکرایب کړي. او دوستانو دغه موقعیت چې ویني دا تونل خوله ده په سالنګ کې. دلته خوشبختانه د اوداسه ځای او یو ډېر ښایسته مسجد په نوم د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه په نوم جوړ شوی، هم د ښځینهو لپاره هم د نارینهو لپاره دا مسجد جوړ شوی ده چې د موقعیت کې تر اوسه یعنی مسجد نو اولین وار ده چې دلته یو مسجد جوړیږي. داسې یو ښایسته مسجد او اشد د ضرورت داسې یو مسجد لپاره اوس خلکو دلته مسافرین اکثریت راته، نه به د اوداسه لپاره ځای و او نه به د لمانځه لپاره داسې یو ځای و. مننه زموږ حکومت نه او مننه هغه دوستان چې دلته زحمت کړی، الله پاک دې اجر ورکړي. او بل خبر دا چې دوستانو دغه موقع چې تاسو وینئ، ګوره دا نوی سړک ده چې تر اوسه پورې افتتاح سوی نه ده، او یعنې ډېر په یو ښه کیفیت او ډېر په یو ښه ضخامت سره جوړ سوی ده. تاسو دا سړک وینئ که نه، نو تر اوسه پورې یعنې په داسې یو انداز باندې دا سړک تر اوسه جوړ سوی نو. په دې هیله چې دې په ساتنه کې زموږ وطنوال ښه توجه وکړي. تاسو وګورئ څومره ښایسته جوړ سوی ده، یعنې هغه د یخک لپاره بعضې موضوعات هم انجینري موضوعات هم دلته مد نظر جوړ سوي دي. نو دا خوشخبري دوستانو تاسو سره مې شریک کړه چې دا ښایسته او ښکلی مسجد هم د نارینهو لپاره هم د ښځینهو لپاره جوړ سوی ده، او دلته تاسو په اصل دې ډېر بېغمه کولی سئ خپل منځونه یا خپل اودسونه دلته وکوئ. زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. الله مو مل سي.